دا یو ویډیو مخې ته راله د ملګري د مشر ورور باره کې ډېرې ښایسته خبرې کړې دي. زما والد صاحب مړ شو او موږ هغه مقبره کې وو، نو زما پلار چې کله ښخ وی ما ډېر زیات ژړل. نو زما مشر لرې ولاړو، نو هغه راغلی چې زه یې ولیدم، بس زه ځان ته څه کړم راجوخ کړم او سینې ته راجوخ کړم، هغه زور راکړو، بس هغه فیلینګ داسې و چې زما هغه ژړا څه ده ورو ورو څه کمېده. نو ما ته یې چې که جاړم نو زه به جاړم. ته ولې جاړې؟ پلار زما مړ شو او مشر ورور ستا ژوندی، ته ولې جاړې؟ مشر ورور لکه د پلار وي، نو ستا خو مشر ورور ژوندی دی، زما مشر ورور نشته، پلار زما مړ شو. او دا ډېر حقیقت دی، مشر ورور چې دا د پلار سایه ده. خو دلته یو خبره کوم کنه، په پښتو معاشره کې مشر ورور خپل ژوند تباه کړي، برباد کړي، د کشران په خپو ودرېږي، لږ چا وي په ځمکه ودرېږي، نو آخره کې بس مشر ته راتاو شي وي تا موږ له څه کړي. تا یو ټکی نه دی، بس دا هغه د مشر ورور د خپو نه هغه ځمکه نه وي، بس هغه وایي چې لکه بې اثرې ودرېدم چې تا ته صرف دا یو خبر وشي چې تا موږ له څه کړي دي. دا خبرې تاسو واورېدلې، حقیقت دی چې مشر ورور دا د پلار په ځای وي. که چېرې مشر ورور یو خبره دوه تیزه وکړي نو هغه برداشت کوئ، ځکه چې مشر ورور هېڅ کله هم د کشر دپاره بد نه غواړي. زړګی چې ذکر نه کوي، زړګی مه ورته وایه، سړی چې بې تقوا وي نو سړی مه ورته وایه، سړی چې بې تقوا وي نو سړی مه ورته وایه.